کريم جنت د شکېب، عمران، طاهر او عماد وسيم ریکارډ مات کړ. د خپلواک تلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ په دویمه شلوریزه لوبه کې کريم جنت په زړه پورې توپاچونه ترسره کړه چې 15 ویسټ انډیزي لوبغاړي وسوځول او د خپل ژوند تر ټولو غوره توپاچونه ترسره کړه. نوموړي نه یوازې دا په یوه نړیواله شلوریزه لوبه کې د خپل ژوند تر ټولو غوره توپاچونه ترسره کړه، بلکې د شکېب الحسن، عمران، طاهر او عماد وسيم په څیر توپاچونکو ریکارډونه هم مات کړل. کريم جنت د نړیوالو شلوریزو سیالیو په هغه غوره توپاچونکو کې راغی چې په یوه لوبه کې غوره توپ اچونه ترسره کړې ده. نوموړي د ویسټ انډیز پر وړاندې 4 اورونه ترسره کړل چې د 11 منډو په بدل کې 15 لوبغاړي وسوځول. هغه د ایون لیویس، شیمرون هیټمایر، شرفانی، روترفورد او کیرون پولارد وکټې ترلاسه کړې او افغان لوبډله بریا ته ورنږدې کړه. د غوره توپ اچونې په برخه کې افغان لوبډلمشر راشد خان بیا 5م مقام کې دی چې هغه په 2 اورونو کې د 3 منډو په ورکولو سره 15 لوبغاړي وسوځول او افغان لوبډله بریا ته ورسوله. خو تر نوموړي وروسته کريم جنت هغه افغان توپ اچونکی شو چې د الیاس سنی، سمیع الله شینواری، عماد وسيم، کیم پاول، کیم ساوتی، شکېب الحسن، مستفیض الرحمن، عمران، طاهر او کومار ریکارډونه مات کړل او تر دغه ټولو یې غوره توپاچونه ترسره کړه. د یادولو ده چې کريم جنت د 2019 کال شپږي د کرکټ لیګ کې هم په زړه پورې توپوهنه او توپاچونه ترسره کړې وه چې په دغه لیګ کې د لیګ د غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه. هغه د افغانستان او ویسټ انډیز لوبډلې په یو ورځنۍ او شلوریزو لوبو نوملړ کې شامل وه، خو دا یې لومړۍ لوبه وه چې د ویسټ انډیز پر وړاندې ولوبېده. محترمو لیدونکو، د توجه او غوږ نیونې مو مننه.